تاسو د سی پروګرامینګ 14 درس لیدونکي یاستئ. په 14 درس کې موږ په کنټرول سټرکچر یا کنډیشنل سټیټمنټ باندې بحث کړی چې په هغې کې موږ اف او اف ایلس او ایلس اف دې باندې بحث کړی. اوسنۍ موضوع چې مربوط د کنټرول سټرکچر ده هغه سویچ سټیټمنټ ده، په هغې باندې موږ بحث کوو. سویچ سټیټمنټ څه ته وایي، څنګه کارېږي او د دې سنټیکس څنګه ده، په دې موارد باندې موږ بحث کوو. تر ټولو ناول راځو د بحث موضوع مو ده معرفت د سویچ. سویچ ته وایي ځینې وخت ضرورت پېښېږي چې د یو اکسپریشن د رن کېدو لپاره موږ مختلف کیسونه ولرو، دې لپاره موږ سویچ کاروو. یعنې د ایلس زیات اف ایلس کارولو پر ځای که سویچ وکارو دا بهتره تمامېږي. اوس راځو د سویچ سنټیکس څنګه ده. سویچ سنټیکس ډېر واضح دی، داسې به ولیکو چې سنټیکس د سویچ لپاره. نو سنټیکس دا قسم دی، تاسو به راځئ سویچ به لیکئ، سویچ دا خپله کیورډ دی، دا به لیکئ او قوس به شروع کړئ، هلته به خپل اکسپریشن به تاسو ولیکئ، اکسپریشن به دلته ولیکئ او بیا به تاسو باډي سټارټ کړئ د سویچ لپاره. دا باډي شو. تاسو به هلته راځئ کیس به لیکئ، مثال کیس 1. کیس 1 که هر څه وي تاسو به راځئ دلته موږ ویلی شو چې بلاک آف کوډ به ذکر کړئ. تاسو کوم کوډ چې تاسو په کار وي چې د کیس 1 په عملي کېدو سره هغه کوډ رن شي، دلته بلاک آف کوډ تاسو به دا لیکئ او اخره کې به تاسو سیمیکالن ورکوئ د هر سټیټمنټ. هغې نه وروسته دا رن شي، که چېرې همدا کنډیشن صدق وکړه تاسو یو بریک ورته ولګوئ او په همدې شکل نور کیسونه تاسو هم کولی شئ ترسره کړئ. فکر وکړئ دویم کیس او هلته هم که چېرې دا دویم کیس رن شو بلاک آف کوډ به تاسو دلته څه وکړئ، رن به یې کړئ. او که چېرې دا دویم کیس سره شرط صدق وکړه تاسو به راشئ هلته به یو بریک ولګوئ او اخره کې که یو کیس هم صحیح نه تاسو کولی شئ د بریک نه د ډیفالټ کیس نه استفاده وکړئ. یعنې ډیفالټ هغه کوم بلاک آف کوډ تاسو لیکلی دی هغه به رن کېږي، بلاک آف کوډ هغه به رن کېږي. راځئ دا به لږ واضح کړو. وضاحت به داسې ورکړو موږ دا سویچ کیورډ دی، دلته اکسپریشن ده. اکسپریشن هغه ریاضیکي کوم محاسبه چې ترسره کېږي یا کوم مفهوم چې تاسو غواړئ هغه باندې کلکولیشن ترسره شي. اوس فکر وکړئ کیس 1 بیا دا څو حالته لري. که چېرې دا اکسپریشن ترسره شو وګوره که د اکسپریشن نتیجه مساوي د کیس 1 سره وه، یعنې که چېرې کیس 1 صدق وکړه دا بلاک آف کوډ به رن کېږي او که چېرې کیس 2 راغلی دا رن نه شو، که دا شرط ورسره شو د هغې مطابق دا وي دا به رن کېږي او که دا هم نه شو که دریم ته وي دریم هم کولی شي اضافه کړي. یعنې دا ملټیپل کیسز کولی شي دلته موږ ځای په ځای کړو. که یو کنډیشن یا یو کیس هم برابر نه شو نو بای ډیفالټ کوم کوډ چې ته غواړې هغه کولی شو رن کړو. د زیات وضاحت لپاره موږ به یو مثال وړاندې کړو، خو تاسو دلته زده کړئ ده چې سویچ، کیس، بریک او دا ډیفالټ دا ټول چې دي دا کیورډونه دي. راځو دا موږ سنټیکس دی فقط د پوهاوي لپاره دا موږ کمنټ کوو. راځو ریل مثال ته. مثال کې موږ داسې ویلی شو د دې ریل یو مثال به راولو. ریل اگزامپل. ریل اگزامپل کې زه غواړم د فلور مثال د ورکړمه. ګورئ یو انټیجر موږ اخلو نمبر آف فلور. نمبر آف فلور ګورئ تاسو ځئ د لیفټ کې تاسو پورته کېږي هلته د هر یو روم یا د هر یو فلور یا د هر یو منزل لګېدلی وي هلته نمبر یې. نو که چېرې تاسو په لیفټ کې اول نمبر تاسو پریس کړئ تاسو به اول نمبر یعنې اول منزل ته به بیایي، که دویم وي دویم ته بیایي، که دریم ته بیایي او که څلورم ته بیایي. ځینې وخت داسې حالت پېښېږي تاسو داسې نمبر پریس کوئ چې هغه لیفټ کې موجود نه وي نو هغه به تاسو څه چې رانګ نمبر ده. نو راځئ همدې نمبر آف فلور دې مثال نه استفاده کړو. دې کې ته کولی شې هر نمبر وکړې خو په یاد لرئ لیفټ کې موږ سره نمبر مختلف وي، زیات هم وي، خو فکر وکړئ لیفټ کې چې نمبر موږ سره دي د 1 نه تر 15 پورې، یعنې 15 منزله تعمیر دی دا لیفټ کې دا نمبر شتون لري. فعلا لپاره زه 3 نمبر پکې ورکوم. نو تاسو راشئ اکسپریشن ته ډیزاین کړئ. سویچ کیس تاسو ولیکئ سویچ
سوچ کې بل ته نمبر اف فلور دا به راولي ځکه دا ایکسپریشن دا د باندې کلکولیشن ترسره کیږي دا ګوري دا چک کوي دا کنډیشن دا ګوري اوس راځو باډي به تاسو کریټ کړو ته اول لازم ما ته ما کیس 1 وګوره که چیرې کیس کې یو لیکل شو نو ته ولیکه پرنټ اف دلته بلاک اف کوډ ته موږ ذکر کوو تاسو ولیکه you will be directed to first floor تاسو به اول منزل ته لاړ شئ که چیرې یو ولیکل شو او بیا دې حالت کې بریک کا نو که چیرې دا شرط یو یعنی یو کې صدق وکړه دا کوډ به بل ته رن کیږي او بریک سره بل ته بریک اخلي یعنی مخکې به د اضافه کوډ نه رن کیږي او که چیرې دا نو راځو ته که اول حالت صحیح نشو یعنی کیس د کنډیشن کې د ایکسپریشن چې کیلکولیټ شو یو رانغله بلکې دوه راغله چې دوه راغله ته بسو کې دلته به ولیکي پرنټ اف دا څه به وته ولیکي ډبل کوډ کې به سټرنګ والی you will be redirected to the second floor تاسو به دویم منزل ته ولېږل شئ اوس احیانا دام دغه نشو راځو موږ دریم ته ګورو دریم سټرکچر یعنی دریم کیس موږ څېړل غواړو کیس دریم معنا که چېرې د ایکسپریشن کلکولیټ شو اول هم رانغله هلته و درې ده دویم هم رانغله دا به نه رن کېږي دا به راځي دا بل کیس به وګورو چې هغه دریم کیس دی نو که چېرې کیس دریم شو نو تاسو ولیکئ پرنټ اف دلته به کوډ به تاسو لیکئ چې کوم کوډ به رن کېږي د شرط په پوره کېدو سره څه کار باید وشي نو موږ ته you will be redirected to the third floor تاسو به دریم منزل ته لاړ شئ یعنې موږ داسې وایو چې دا کیسونه تاسو یعنې څلورم کولی شئ ورته څلورم تاسو کولی شئ او کولی شئ دا پنځم هم شي یعنې دا کیسونه تاسو کولی شئ دلته ذکر کوئ پنځم شي الا موږ ویلی شو دا کولی شو موږ تر 15 پورې یعنی هلته لیفټ چې څومره وي تاسو کولی شئ هغه ټول کیسونو ته ذکر کړئ 15 کیسه پورې به دا هم رن کېږي او که چیرې یو هم رن نشو دلته بای ډیفالټ یو څه ته ضرورت دی چې مثلا یو شرط په صدق ونه کړه د کیسونو کې شامل شو هغه ته موږ ډیفالټ کیس موږ سره شته نو موږ ته وویلی شو حتما نمبر یې غلط کړی ځکه یو نه 15 پورې نمبر چې راشي دا کیسونه رن کېږي که چیرې دا نه شو دی کې یو نو شامله نو ته ډیفالټ کوډ ته رن کړه نو ډیفالټ کوډ کې موږ داسې ورته ویلی شو رانګ انپوټ نمبر یعنې کوم نمبر چې تاسو دایل کړی هغه رانګ دی رانګ انپوټ نمبر د غلط دی ورته وایو چې re-enter the نمبر هم دوباره دایر کړئ اخره کې به تاسو سیمه کالم ورته ورکړئ او دلته به بریک ته نو ضرورت نشته دی دا ټول به موږ دا کیسونه خو موږ ونه کارول دا به موږ کمنټ کړو خو دلته به تاسو بریک به ولګوئ اوس راځئ تاسو وګورئ دا فقط ګایډ لپاره یو نه 15 پورې دا موږ کمنټ کوو هغه کوډ چې تاسو غواړئ اکزیکیوټ شي هغه به تاسو وکړئ هغه پرېږدئ او نور چې اکزیکیوټ کول نه غواړئ هغه باید کمنټ کړئ دا کیسونه موږ نه دی په کار دا موږ کمنټ کوو ملټي لاین کمنټ نه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ او کولی شئ سنګل لاین کمنټ نه هم استفاده وکړئ نو دا کوډ دی تاسو ورته وګورئ دا به زه لږ زوم آوټ کړم ګورئ ډېر ساده موږ ورته ویلې انټیجر نمبر اف فلور دریم ده معنا د یوزر لخوا نه د لیفټ دریمه شمیره انتخاب شوې ده نو ګوره لیفټ خو کولی شي 15 پورې شمیرې والي دریمه شمیره انتخاب شوې ده نو دلته چې دریمه شمیره ده نو دا راځي ایکسپریشن راځي په سویچ کې دا کلکولیټ کېږي څېړل کېږي که چېرې د هر کیس مطابق وه همغه کیس هغه کوډ رن کېږي نو وګورئ دا درې ده دلته یو ده نو دا خو سکیپ کېږي راځي دویم ته دا هم سکیپ کېږي راځي دریم ته نو وګورئ که چېرې دا محاسبه شي نمبر اف فلور 3 راځي دا کوډ به رن کېږي بیا به مخې ته راځي که چېرې یو هم پکې صدق ونه کړي بیا ډیفالټ رن کېږي راځي دا کمپایل رن کړو وګورو نو موږ ته وایي you will be redirected to the third floor اوس څه کېږي
موږ هلته 2 ورکوو. راځي یوزر 2 ورکوي. نو ګوره دا به څه کېږي، راځي اول چک کوي، اول که صحیح نه شو دویم چک کوي، چې دویم صحیح شو دویم کوډ به تاسو سره کېږي. تاسو دا څنګه کوي وی ګورئ چک کوي. دلته موږ ته 2 دانې رن شو. ګوره you will be redirected to the second floor, you will be redirected to the third floor. راځئ دلته به سلش نو ولګوم چې تاسو ته معلوم شي چې رښتیا هم 2 لاینه کوډ رن شوی دی. ګورئ you will be redirected to the second, you will be redirected to the third. ګوره دا باید موږ ته رانه کې دا ځکه راکوي چې موږ هلته یو بریک سټیټمنټ نه دی لګولی، بریک کیورډ به تاسو ولیکئ او دا به هلته استعمال کړئ. یعنې دا معنا بریک دې لپاره استعمالیږي که چېرې همدا کیس صحیح شو نو دا کوډ راته رن کړه، نور وروسته کوډ پسې مه ګرځه، هغه ټیسټ کوه مه، ځکه اکزیکیوشن ټایم زموږ د پروګرام زیاتېږي. نو بریک ګټه همدا ده چې کوم دی کې سټیټمنټ زموږ صدق وکړي، کیس صحیح شو نو وروسته لیټر آن چې کوم دغه ترسره کېږي کالکولیشن یا اکزیکیوشن ټایم هغه موږ نه غواړو چې ترسره شي. تاسو راشئ بریک ته کمپایل او رن کوئ، وګورئ تاسو به هغه دویم راځي. ځینې وخت داسې کېږي چې انپوټ ویلیو دلته یعنې بل سره یا غلطه ټایپ کوي او یا بل کډ نیم ورکوي، مثال زموږ په کیسونو کې نه شامله ورکوي لس ورکوي. نو که چېرې تاسو دا رن کوئ او ویې ګورئ تاسو به بای ډیفالټ رانګ انپوټ نمبر ری انټر د نمبر، نو دا به موږ ته ترسره کېږي. نو ګران لیدونکو دا ویډیو زموږ د سویچ سټیټمنټ لپاره وه او 13 ویډیو موږ په اف ایلس او په همدې شکل اف او ایلس اف باندې موږ بحث کړی، دا کنټرول سټرکچر دی. که چېرې هغه ویډیو مو کتلی هغه سره وګورئ. تاسو لپاره خدای په امان، د بیا لیدو په هیله.